الہ آبائکا د معبود او مددگار د پلار نکستا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام الها واحدا چې معبود یو دی چې معبود یو دی دا الها بدل د مخکنی الهنا د اله او د مستا او د پلار نکه چې کوم اله او معبود دغه عبادت بکو الها واحدا چې هغه یو دی دغه سره څوک شریک نشته دی ونحن له مسلمون او موږ دی الله له تابعداریو تلک امه قد خلت لها ما کسبت تلک امه دا انبیاء او پیغمبران تلک امه دا یو امت او ډلوا قد خلت چې مخکې تیر شوی دا لها ما کسبت دې ډلې د پاره ما هغه سدي کسبت چې دی وکړي دي ولکم ما کسبتم مستاسر پر بدله دا صدا کسبتم چې تاسو کړی دي دا مسل کې بدیو باندې رد ده يهود بدا خبره کوله چې وو تاسو پته نشته مونږ د یعقوب علی السلام اولاد یو او تاسو پته نشته مونږ ملت ابراهیمی باندې مونږ به الله شي بخي نو الله وتوي چې ګوره تاسو دغه د اعمالو په تمکیږئ مو چې دغه په عمل باندې مت الله وبخي خپل عمل وګی ته خپل عمل خلاصيږي دغه په تابعداري باندې بخلاصيږي ته دانه چې اوس دا وی چې ابراهیم زوی یعقوب علی السلام په اولاد کې مو ما الله معاف کړي دغه په عمل ته الله نه معاف کړي او اوس مو کنه کته ته بابا ته ولې आवाज کې دا و ډیر غټ خلکو دیو ډیر مهنتونه کړی دی مهنتونه کړی تاله کړی ځان لې کړی ته خپل مهنت باندې خلاصيږي او خپل مهنت باندې خلاصي ولا تسألون عما كانوا يعملون دي اولیاء بلار باندې لاړ شه دیو مهنت کړی نو تم مهنت وکا ولا تسألون واستاسنه بتپوسونه تاسو نه بتپوسونه کړی شي عما كانوا يعملون دا عملونه په بارا کې چې دیو کول نو زمانه به خپل عمل تپوس کی او د مخکنونه به د خپل عمل تپوس کی وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا او ویلو دی اهل کتاب كونوا هودا شیطاس يهوديان او نصارى یا نصارى شی ودا هر یو بدا خبره کوله دغه يهوديانو عیسایانو ته کافر وي او عیسایانو يهوديانو ته کافر وي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء یو بل دین نه مانو خودلته الله د دوانو خبره نقل کوي چې یو بم وی چې کونو هودن بل به ول کونو نصارى یو جن علماء دا او چرغله دي او نصارى کی دا او د تنويع المقال لپاره دی چې یو بم دا خبره کوله بل بدا خبره کوله وقالوا ویلو دی اهل کتاب او يهود او نصارى او كونوا هودا يهود بول كونوا هودا شیطاس يهوديان نصارى او بول هود نصارى كونوا نصارى تاس نصارى شي تهتدوا نو لار به عمومي لار به تملاو شي هدايت به تملاو شي نو قولو تو فرمایا پیغمبر بل ملت ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين بلکې رواني ګمنګا ملت ابراهیم په ملت د ابراهیم علیه السلام په دین د ابراهیم علیه السلام باندې حنیفا چې کلک موحد تبل نتبعو کی علماوی دا ملت نمخ کی نتبعو دے بل نتبعو ملت ابراهیم بلکې روانی گو منگا په ملت د ابراهیم علیه السلام پس یا بعض علماوی تقدیر دے چې کونو اهل ملت ابراهیم شیطاسی د ابراهیم علیه السلام د دین منون کی قولو تو فرمایا پیغمبر بل ملت ابراهیم بلکې تابعداری کو منگا د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا جاکلک موحدو حنیف سمانا دا حافظ ابن قیم وی رحمه الله په جلاء الافهام کې المقبل على الله والمعرض عما سواه حنیف هغه چاته ویل کی چې الله ته متوجی او نور د هر سنه مخړولې الله ته متوجی دی او د الله په شان مين بل چاله نور کوي د الله په شان عبادت د بل چانه کوي دی ته ویل کیږي حنیف نو الله ته وی چې د ملت ابراهیمی ته دعویدار خو تاسو او شرک کوي عجیب خبره ده نو ابراهیم علیہ السلام خو حنیف او اخو موحد اخو د موحدین امام الموحدین او تاسو شرک کوي به سوی وي موږ د ابراهیم علیہ السلام په ملت او دین باندې روان یو وما كان من المشرکین او نو د مشرکانو نا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خبر لیکل ده هغه ګوره د قران کې تاسو سوچ وکړئ کنه نو دی مشرکانو ته الله دی يهود او نصارا ته الله صراحتا مشرکان نه دی ویلي
ها تعریضن یو ته مشرکان ویل کې دلته وګوره کنه اصل کې بدی رد مقصد ده چې تاسو شرک کوئ نو سو ته وي تاسو د ابراهیم علی السلام د ملت تابعدار وي او ابراهیم علی السلام خو حنیف او موحد او ما کان من المشرکین د مشرکانو نه نو او تاسو شرک کوئ ابن تیمیه رحمه الله یا اگر چې صراحتن په پتو نه لګولې قران خدای دې چې تعریضن په پتو لګولې تاسو مشرکان دا وسنی يهود او نصارا ټول مشرکان دي نو قالو كونوا هودا قل بل ملت ابراهيم حنيفا وتو فرمایا چې بل کتاب تابعداري کوم د ملت د ابراهيم عليه السلام حنيفا چاغه مایل کیدون کې او د باطل نه حق تا اکلک موحد وما كان من المشركين نو د مشرکاننا قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق قولوا وایتاسي آمنا بالله من ایمان راوړې په الله تعالی باندې وما او باغ دین باندې انزل الینا چې نازل شوی د منګتا وما انزل الی ابراهیم او باغ کتابونو باندې او باغ دینونو باندې انزل چې نازل شوی الی ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته او اسحاق علیه السلام ته او یعقوب علیه السلام ته والاسباط او د دیو اولاد ته په دی ول اسبات کې علماء د الف لام چې ده کنه و تاسو ویلی نو د کله کله عوض د مضاف الیه نه ګرځي نو مطلب دا ده چې و اسباتهما والاسبات نو مراد څه ده و اسباتهم مضاف الیه محذوف ده والاسبات اولاد د دیوتا چې په اولاد کې کوم پیغمبران راغلي دي الله ول دینونه ورکړي کتابونه موږ ټول منو ایمان هم ده وما اوتی موسی و عیسی او په هغه دینو کتاب باندې چې ورکړل شو موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته وما اوتی النبیون من ربهم او په هغه دینو کتابونو باندې اوتی النبیون چې ورکړل شو نور پیغمبرانو ته من ربهم د طرف درب د دیونه لا نفرق بین احد منهم لا نفرق جداین راولو بین احد منهم په ایمان راولو کې بین احد منهم په من د یو تند دیو کې په ایمان راولو کې موږ دا فرق نه کوو چې په دې پیغمبر می ایمان شته او په دې می نشته زمونږ په ټولو ایمان دی د الله پیغمبرانو د الله دوستانو د الله نږدې او مقرب بندگانو لا نفرق بین احد منهم وګوره يهوديان عزير علیه السلام موسی علیه السلام منی نور نه منی عیسایان څخه یغی عیسی علیه السلام منی نور نه منی موږ ټول منو په ایمان کې موږ په انبیاو کې فرق نه کوو چې دا منم او دا نه منم په ټولو زمونږ ایمان دی څومره الله پیغمبران دي په دروغجنو نه چې کوم حقيقي پیغمبران دي بغي زمون ایمان د الله انبیاء دي او د الله دوستان دي نو لا نفرق بین احد منهم فرق نکو منګه بین احد منهم پمن د یو تند دیو کې په ایمان راوړلو ونحن له مسلمون ونحن له او من خاص دی الله ته مسلمون تابعداریو من د الله تابعداریو مشکات کې حدیث د امام مسلم هم نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله کله د سحر په منځ کې د سنتو کې په اول رکعت کې د آیت تلاوت کوو چې قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الى ابراهیم واسماعیل واسحاق ويعقوب د آیت به تلاوت کوو او په دویم رکعت کې به د سورته ال عمران 64 آیت تلاوت کوو راوړوي سورته ال عمران 64 نمبر آیت او دا آیت به نبی صلی الله علیه وسلم د سحر په سنتو کې په دې دویم رکعت کې تلاوت کوو چې قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم قلو تو فرمایا پیغمبرا یا اهل الكتاب اے اهل کتاب او اے یهود و نصاراو تعالوا راشی الى کلمه و کلمه تدعوت درکوم سواء بیننا و بینکم چې برابر د پمن زمنګ او پمن تاسو کې الله نعبد الا الله چې عبادت بنکو مگر د یو الله ولا نشرک به شیئا او د الله سره به هیڅوک نه شریکو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نه بنسي بعضنا زنی زمنګا بعض لرا اربابا من دون الله خدایان ما سوا د الله تعالی وان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون نبی علیہ السلام با د سحر په سنتو کې په اول رکعت کې د آیت تلاوت کو د سورې بقره او ببل کې د سورۃ ال عمران د 64 آیت تلاوت کو او وجه صدا وجه دا چې په دې اول چون کې د اولنې مونږ کنه ور شروع شون اولنې مونږ دا شکنه د سحر سنت نو په دې اول رکعت کې په دې آیت کې الله ټول ایمانیات ترجمه کړې دي ایمان می تازه کی او په دغه آیت کې د هر شرک نه بایکاټ دی او براءت دی نو په اول رکعت کې د ایمان اقرار
او په دویم رکعت کې د شرک نه براءت نو چې د ابتدا د ورځې وکي او مرګ د راشي دا بسونه خمرږي بیا کنه چې د ورځې ابتدا د سنه کړي د شرک نه په بایکاټ باندې او په توحید او د ایمانیات په اقرار باندې او حدیث کې دام راځي نبی رسول الله کله کله د سحر په سنتو کې په اول رکعت کې سورۃ الکافرون لوسته او په دویم رکعت کې به سورۃ الاخلاص لوسته ولی په سورۃ الکافرون کې د کافرانو نه بایکاټ ده او په سورۃ اخلاص کې الله د توحید او د الله د معرفت خبرې دي یووالي خبرې دي نو توحید نه د خپل ورځې ابتدا وکا نو ان تولوا فانما هم به ونحن له مسلمون او موږ د الله خاص د الله تعالی تابعدارو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا پس کچری دیو ایمان راوړو بمثل ما په مثل دا غسبن دی آمنتم به چې تاسو په ایمان راوړې نو فقد اهتدوا نو بشک دی لار مونډلې وا دی بلار مونډلې خو چرته پاغه سی ایمان راوړې پس باندې چې تاسو ایمان راوړې علماء د دې جملې دوه مطلب بیان کړي یو مطلب دا دی دوه ترکیبونه کړي دي یو ترکیب دا دی چې فإن آمنوا بمثل کې دا کومه بعد نو دا زائده ده او دا مثل چې دینو دا صفت ده د مصدر محذوف د پاره چې داغي تقدیر ده فإن آمنوا ایمانا مثل ایمانکم فإن آمنوا کچری دی اهل کتابو دیو ایمان وروړو ایمانن دسی ایمان مثل ایمانکم جستاس دی ایمان پشانتو یعنی څنګه مثالی ایمان چې تاسو راوړی دی کنه کله چې مثالی ایمان دی اهل کتابو مروړو نو فقد اهتدوا نو بشک دیو بلار مندلې وې لار به مندلې وې خو تاسو دی ایمان پشان ایمان راوړی وې نو د صحابه ایمان معیاري ایمان دی ګوره مثالی مؤمنان دي صحابه قرآن او حدیث معیار دی او دا صحابه په دې معیار باندې پوره خطلې خلق دي دا سي مؤمنان دي الله وی د صحابه په شان ایمان وروړي څنګه چې دوی کرم مؤمنانو او شان تاسو مؤمنان شي دویم ترکیب علماء د څه کړي لکه دا مخکې دغه تیر شو علي رضی الله عنه چې خبر کې نبی رسول الله جنډه ورک لګنه ول الله بستا پلاس خبر پتہ کوي نو چې لګ مخکې لاړ نو واپس یو قتل ول الله پیغمبر سو تو یم ايكونوا مثلنا چې زمون پشان شي نبی رسول الله او تو وای چې يكونوا مثلكم چې تاسو پشان شي وته وای زمون پشان مؤمنان شي څنګه چې مونږ ایمان راوړل دویم ترکیب علماء دا ذکر کړی چې بدی فإن آمنوا بمثل ما دا کلمه د ما چې دا نو دا موصوله ده په معنا د الذي سره او دا مثل چې دی نو دا زائد دی نو تقدیر به د شي چې فإن آمنوا بالذي آمنتم به فإن آمنوا کچری دیو ایمان راوړو بالذي په هغه سیس باندې آمنتم به چې تاسو په ایمان راوړې صحابه په سي ایمان ایمانیت په ټول رالخه یعنی که په عین هغه سیس باندې ایمان راوړو به کوم سیس چې تاسو ایمان راوړی دی نو معلومه شو چې معیار څه شی دی قرآن او حدیث او صحابه کرام په دې معیار باندې پوره خطلې قوم دی او پوره خطلی بندگان دي د الله تعالی وإن آمنوا پس کچری دیو ایمان راوړو به مثل ما آمنتم به دسی ایمان به مثل ما په مثل الله سبحان دی آمنتم به چې تاسو په ایمان راوړی نو فقد اهتدوا نو بشک دی لار دی بشک دی بلار مندلې وإن تولوا فإنما هم في شقاق او کوشر دی واوړې د انستاج په شان ایمان رانوړو نو فإنما هم في شقاق نو بشک دی په مخالفت د الله تعالی کې واقع دي فسيكفيكهم الله نو تخپل کار جاری ساته دیتا ته هیڅ نشي کول در رسول استا نقصان نشي کوله فسيكفيكهم الله پزرد شي کافي بشي الله تعالی استاد پاره د دیونا الله بستاد پاره کافي شي د دیو پروا مکوا د دیو مقابله کې الله استاد پاره کافي دی فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم د الله تعالی اوریدون کې ده د هر چا د خبري العليم او په هده د هر چا په حال باندې قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم تو فرمایا پیغمبر تحاجوننا في الله ایتاسو جګړه کوي زمونږ سره في الله د الله د دین په باره کې او د الله د توحید په باره کې وهو ربنا او د الله تعالی خو زمونږ رب دی او ربکم استاسم رب دی ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او زمونږ د پاره اعمالنا اعمال زمونږ دي چې هغه د شریعت مطابق دي په دې به الله مونږ لا اجر راکړي ولکم اعمالکم او استاسم لپاره استاس عملونه دي چې هغه شرک دی او کفر دی او د غي سزاګانې دي
ونحن له مخلصون او منګ خاص دی الله لرا مخلصون تابعداریو او خالص عبادت کوونکیو ماته شو کم یو صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون كن يخي نه وره صبغة الله ومن احسن من الله صبغة روان شي په دین د الله تعالی پسې ومن احسن من الله صبغة رنگ کیزان پرنګ د الله تعالی کی ومن احسن من الله صبغة او سوق د ډېر خسته د الله تعالی نه او د الله د دین نه صبغتن پرنګ کی د الله په دین باندې ځان رنگ کيو دی عیسایانو بده څه کو چې ماشوم به پیدا شو نو زیړ شنو بوبوي پاګه ماشوم له غوپه ورکړه ول د عیسایت پرنګ کې رنگ شو وسو د عیسایت پرنګ کې رنگ شو نو الله وي دغه رنگونه پرې دی د مصنوعي رنگونه پرې دی د الله پرنګ کې ځان رنگ کا د قران رنگ په ځان باندې وخی جوا د رسول الله د احادیث رنگ په ځان باندې وخی جوا د شکل صورت دی وګوره چې دا څنګه رنگ دی دا د شریعت مطابق دی او کنه دی نو زنانو ته وي کریم پودرو نه قلار شي سو کوي د الله په دین باندې ځان رنگ کوي د حیا او د عزت جامه په ځان باندې راواچوي د خپل پردي او د عفت او د پاک لمنی خیال وساتي صبغة الله ومن احسن من الله صبغة الله روان شي تاسي د صبغت مراد بعض علماء دین مراد دین د الله دی نو روان شي تاسي صبغة الله د الله په دین پسې ومن احسن من الله صبغة او سوق ومن احسن من الله سوق د خسته د الله تعالی نه صبغة په دین کې د الله د دین نه خدین بم د چای او یا که دغه صبغت خپل معنا شي د رنگ په معنا نو صبغت الله رنگ کی ځان صبغت الله پرنګ د الله تعالی کی د الله د دین پر رنگ کې ځان رنگ کی ومن احسن من الله صبغتنا او سوق د خسته د الله تعالی نه صبغتن پرنګ کی د الله د دین د رنگ نه بم خسته رنگي بل ونحن له عابدون ونحن له او منغ له خاص دی الله تعالی لرا عابدون عبادت کوونکیو قل تحاجوننا فی الله وتو فرمایا اتحاجوننا تاسو جګړه کوي زمونږ سره فی الله د الله په باره کې الله د توحید په باره کې د الله د دین په باره کې او هو ربنا او د الله تعالی زمونږ رب دی او ربکم استاسم رب دی ولنا اعمالکم زمونږ د باره زمونږ عملونو دغه بدلی دي ولکم اعمالکم استاسر باره استاس عملونو دغه بدلی دي ونحن له مخلصون او من خاص دی الله تعالی ته اخلاص کوونکیو خاص د الله بندگی او عبادت کو نو اخلاص بزان کې پیدا کول پکار دي هر عمل به د الله د رضا د پاره کې خالص د الله د پاره به کې نور نیتونه به بالکل وباسي او اخلاص د سی عمل لګنه د جنید بغدادي رحمه الله وی او اخلاص د سی عمل له چې دا نه شیطان ته په نظر راځي او نه ملائکه ته په نظر راځي یعنی ملائک چې لیکن خوسته عمل به ولي کی کنه چې کوم عمل دی وکړو خو اخلاص ته خدا خو پته نشي جوړه کې اخلاص ته کنهشته دی عمل بدل ولي کی قیامت کې چې کله دغه ته پته ولګي الله ته د عمل پیش شي کنه نو الله به تو چې دا لره کې او دا وړاندې کوي الله ته خو منځونه کړي روجي نه ولې دي حجونه کړي زکاتونه ور کړي نه زما د رضا د پاره اند کړي دي کې اخلاص نه وو دا څه عمل له چې دا د بندو د الله په منځ کې راز دی راز په دې به الله عمل قبلې بنیادی شي دا اخلاص دی وره چې نیت خراب شکنه بس به عمل هم نه قبلېږي انما الاعمال بالنیات انسان ته چې د عمل بدله ملاويږي کنه دا په نیت باندې ولاړه ده بس چې نیت دې سمو نو کوم دې وکړو نو الله به اجر درکړي نیت دې خراب مون دې وکړو نو الله به سزا درکړي نیت دومره اهم شی دی شخص بلا اخلاص کجسد بلا روح یو مسلمان کې اخلاص نشته دی نو د بدن د هغه د مثال د هغه بدن د باقي روح نشته دی ولا خير في جسد لا روح له ولا خير في جسد لا راس له هغه بدن کړو څه خیر نشته دی چې سر پسې نه او روح پکې نه او خلق خخيویا وې دې بدبوي کې خخې کوي ودا د شی عمل لږ د بندا او د الله په منځ کې راز دی راز او بیا علماء لیکلي دي چې د عدم اخلاص چې د انسان کې اخلاص نه ته به څنګه پیژنې چې د کې اخلاص نشته موږ به بل پیژنو کنه یعنی ځان په تلل پکار دي چې ما کې اخلاص تک نشته یو څو علامات دي دغه لپاره هغه عالم نه چاته پوس کړو والله څه چل چې انسان تخپل عیبونه په نظر باندې نه راځي د بل عیبونه شماري ځان تیری ښا ويغو ته چې لأن الانسان عاشق لنفسه انسان خپل ځان باندې عاشق دی والعاشق لا يرى عيب المعشوق
عاشق ته د خپل معشوق عیبونه په نظر نه راځي ګره چې سل عیبونه پکې وي نه دا خو دې پاک انسان دی کنه انسان به خپل بدن عاشق دی به خپل ځان باندې خپل عیب ته په نظر نه راځي او بل کې شماري او پښتانه و چې یو ګوته بل ته نشي کنه سلور ګوته وي ځان ترا ګرځي خپل ځان ته لک متوجي کول پکار دي دا خبره نو یو علامه وې دا چې په انسان کې د خلکو په مخ کې په نیک عمل کې چستی او چې کله ځان لشي نو بیا پکې سستی ځان له دینو په نیک عمل کې سست دی او چې خلکو مخې ته دی نو د خلکو مخې ته چست دی وې دینه معلومیږي چې په عمل کې اخلاص نشته دی د انسان کې اخلاص نشته دی للهیت پکې نشته دی او دوی منخه دا چې حب الثناء على العمل چې عمل یو کو نو د خلکو ستاینه ته وګي خې یوسک می صفت کوي کنه کوي مولوی صاحب چې تقریر کوي نو وګي خې چا می صفت کوي نه کو یره یو په مسلې دی وکړي مزه په سور کې انا خندا خبره نه خفقان خبره ده ډېر خفقان خبره او دا بیماری په من کې ده نو بس سلام دړو پاک کی خفقان خبره بدای کنه چې قیامت کې انسان د الله مخې ته پیش یو دی په دې خوش فهمي کې چې ما خو ډېر نیکی کړې دی او الته ته هیڅ پلاس ورنشي دا ډېر خفقان خبره ای الله دې ورځ نه مونږ ساتي دې شرم نه الله مونږ ساتي قیامت ونحن له مخلصون او منګ خاص دی الله لره اخلاص کوونکو یعنی خاص د عبادت کوونکو ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ام تقولون دا ام منقطع ده په معنا د بل سره ده ام تقولون بلکې وای تاسو ان ابراهيم چې بشک ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام والاسباط او دغي اولاد كانوا هودا او نصارى ود يهوديان او نصارى یا نصاراو يهود به ول يهوديانو نصاراو به ول نصاراو او قران ته وي ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ابراهيم عليه السلام نه يهودي او نصراني د موحد مسلمانو حنيف مسلمان نقول انتم اعلم ام الله قلتو فرمایا پیغمبر انتم اعلم تاسو خپويږي ام الله کو الله خپويږي خلکو پلان د پلار نم مشر دی ته خپيږي ک الله خپيږي الله يهودي او نصراني نو ته نه يهودي او نصراني ومن ازلم ممن كتم شهاده عنده من الله يوسوق د لوی ظالم ممن دا چانا كتم شهادتنا چپټ کړي د گواہی ومن ازلم سوق د لوی ظالم ممن دا چانا کتم شهادتن چې پټکړی د گواہی چې د سره د الله د طرفنا کتم شهادتن چې پټکړی د گواہی عنده د سره من الله د الله د طرفنا یعنی الله اوسه خبره یی خدا چې دا ستاسو راز د غره د شنو دا گواہی د خلکو ته وې دا نه ځان سره پټه الله ور د امانت ور کړی دی په دې امانت دی امین ګرځولې ده دا به خلکو تر سه غوره او دې سو کی ته گواہی ست پټه کی دې گواہی د لوی ظالم نشته غوره خان وګوره مخکې متویلو کنه کله یومن ازلم ممن منع مساجد الله پرون تیر شو ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا دینه بل لوی ظالم نشته ده چې دې په الله باندې دروغ وای دینه بل لوی ظالم نشته ده چې جمعات نه خلق بندي دینه بل لوی ظالم نشته ده چې گواہی پټای نو دې څه مطلب شو نو ما ته جواب پرون کړو چې ګوره په دروغجنو کې لوی دروغجن دا چې په الله او رسول باندې دروغ وای لوی ظالم دا دی او په مانعینو کې منکون کې خوریر دي خو لوی ظالم په هغه د جرجمات نه خلق منع کوي بندي او په پټونکو کې لوی ظالم هغه دی چې گواہی پټي لوی ظالم دا دی الله وای ومن ازلم او نشته لوی ظالم ومن ازلم سوق د لوی ظالم ممن دا چانا کتم شهادتن چې پټ کی دی گواہی عنده چې د سره د من الله د الله د طرفنا دا شهادت نه مراد د څه شی دی ور په تورات او انجیل کې ته الله دا ویلو چې ټول انبیا په توحید باندې وو د توحید علم بردارانو دنیا ته توحید دین راوړی او دای سوې ابراهيم عليه السلام نعوذ بالله مشرک او يهودي او نصراني او يعقوب عليه السلام دسو هغه دا وصیت کړو دا دروغ وای ګوره او تورات کې ته الله سوي ویلو چې هر نبی موحد دغه دین توحید
وما الله بغافل عما تعملون، او ندی الله تعالی نا خبر عما دا عملون چې تاسو کوي. تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. تلك امه دا یو امت وي وډله و د انبیاء او قد خلت چې مخکې تیر شوی دا او تری دنیا نه رخصت شوی دي. لها ما کسبت، لها دغه ډلې دغه امت د پاره ما هغه عملونه دي کسبت چې دی وکړي دي. ولکم استاسو لپاره ما هغه عملونه دي کسبتم چې تاسو یې کوي. استاسو نه استاسو د عمل تپوس کیږي او دغه نه د خپل عمل تپوس کیږي. ولا تسالون عما كانوا يعملون، او استاسو نه تپوس نه کیږي عما دغه عملونه په باره کې كانوا يعملون چې هغه کولو. ګوره تکرار یې راوړو، ورمخکې مو دا جمله مخکې هم تېره شوه، دلته بیا راله چې تلک امة قد خلت لها ما کسبت. علماء تکرار یې دې دپاره راوړو چې دا مبالغه ده فی التحذیر عما استحکم فی الدماغ من الافتخار بالآباء والاتکال علیهم. دا اصل کې الله رب العالمین دیو ته تحذیر ورکوي، رټنه ورته ورکوي، خبرداری ورته ورکوي چې ستاسو په دماغو کې دا کوم خبره پرته ده که نه چیرې زمونږ زه خو د پلاني زوی یم، موږ خو د پلاني په اولاد کې او موږ خو سیدان یو، موږ خو پلان یو وایي که نه خلک او عمل نه کوي، صرف دقې ته هم ځان سپارلی چې په دې به هم خدای وبخي. نو الله ولې تحذیر ورکوي، مبالغه کې به ورته دا خبره وکړه چې ورې په دې نه خلاصېږئ چې موږ د یعقوب علیه السلام اولاد یو، په دې نه خلاصېږئ چې موږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو، بلکې په خپل عمل به خلاصېږئ. داسې مه وایه چې دې بزرګ په قبر باندې ځکه پروت یم چې ته خو ډېر محنت کړی دی، محنت یې کړی ځان لې کړی تا لې نه دی کړی، ته به خپل محنت کې هغه به خپل محنت باندې الله تعالی بخي. تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. سيقول السفهاء وزرد چوب وي بوقفا من الناس د خلقنا او بوقفان د خلقنا ما ولاهم عن قبلتهم التي ما ولاهم تشيده واړو او ما ولاهم تشيده واړو عن قبلتهم التي د قبله د دیو اغنا کانو علیها چې ودی باغې باندې. ما ولاهم سشهده چې واړول د مسلمانان عن قبلتهم التي د قبله د دیو اغنا کانو علیها چې ودی باغې باندې. قل تو فرمایا پیغمبر لله المشرق والمغرب، خاص د الله د پر مشرق او مغرب دی، د الله د پر طرف د مشرق او د مغرب دی. يهدي من يشاء هدایت کوي او من يشاء چاله چې غواړي الى صراط مستقيم په طرف د لارې نیغه تا. په دې کې مسلې ته اشاره ده او تاسو به ځان پوهیږئ، خاص هم د غوګونو کلاو کوي طالبانو خصوصا تاسو. په نبی صلی الله علیه وسلم باندې منځ کله پرس شوی په لیلۃ المعراج کې، د معراج په سفر کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې حج دغه پرس شوی، منځ به پرس شوی دغه په امت باندې. بیا په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا کوم ورځ به تاریخ کې اختلاف دی، مختلف اقوال دي د علماو په دې کې، خو په دې خبره د علماو اتفاق دی چې دا لیلۃ المعراج چې و د معراج شپه د هجرت نه مخکې وه، دا په مکه کې دا واقعه راغلی وه، یعنې منځونه چې و دا په هغه وخت کې فرض شوي وو. او بیا دا خبره چې پیغمبر علیه السلام باندې کله منځ فرض شو نو کمې قبلې ته مخ کړی و، بیت المقدس ته او کنا بیت الله الحرام ته کعبې ته مخ کړی و. یو د جمهور قول له او د جمهور قول دا دی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین حکم وکړو د منځ په لیلۃ المعراج کې، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تحویل د قبله حکم راغی 14 یا 19 میاشتې. کله چې اول نبی علیہ السلام ته حکم راغی نو د الله پیغمبر بس کو اول به منځ یو دغه تبه کو دی بیت المقدس ته 14 یا 19 میاشتې هغه ته منځ کړو، او بیا چې اولی کعبه ته کو، بیا چې کله هجرت یې وکړو د هجرت نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا بیت المقدس ته منځ کو 14 یا 19 میاشتې. خو د الله د پیغمبر مینه او محبت داو، مینه او محبت یې داو چې یاره زما د نیکه چې کومه قبله ده کعبه، چې الله ما ته حکم وکړي د دې قبله محبت الله پړ کې اچولی او چې الله را ته حکم وکړي دا مخ دې طرف ته راوګرځوم.
او د هغې نه پس الله حکم راولېږه چې ته دې بل طرف ته مخ واړوه. یعنی ګوره اول چې کله حکم راغی نبی علیہ السلام کعبې ته مونځ کوو او بیا چې کله مدینې ته لاړې نو الته الله د تحویل د قبلې حکم راولېږه بیت المقدس ته نبی علیہ السلام کوو دا مونځ کوو 14 یا 19 میاشتې. خو په زړه کې مینه دا وه الله یې د کعبې محبت په زړه کې اچولی و ځکه چې یو خو د مکې اوسېدونکی و او دویمه وجه دا وه چې دا چونکې د ابراهیم علیه السلام قبله وه د نیکه قبله وه نو محبت یې ډېر دا و چې الله ما ته دا حکم وکړي چې ته واپس دلته مخ واړوه دې کعبې ته. نو بیا الله حکم راولېږه او نبی علیه السلام واپس دې کعبې ته مخ راوګرځاو. نو دا د جمهور علماو قول دی او په دې کې 2 نسخې راغلي دي 2 نسخې. ګوره یو نسخه خدا و چې پیغمبر اسلام اول کعبې ته مونځ کوو چې کله بیا دغه ته راغی مدینې ته هجرت وکړو نو الله ته حکم وکړو چې بیت المقدس ته دغه کوه. بیت المقدس ته نبی علیہ السلام بیا 14 یا 19 میاشتې څه وکړه مونځ یې وکړو. خو چونکې مینه دا وه چې د بلې کعبې ته واوړم الله راته حکم وکړي محبت یې دلته و نو الله ورته بیا حکم وکړو نو واپس کعبې ته راوړېد راوګرځېد. نو 2 نسخې پکې رالې هلکه پوه شو طالبان 2 نسخې پکې رالې. دویم قول چې دی نو هغه د محققینو علماو دی هغې وایي چې یو ځل نسخه راغلی ده او یو ځل نسخه څنګه ده نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې کله مونځ فرض شو او د امت ته د مونځ حکم راغی نو نبی علیه الصلاة والسلام به داسې طریقې باندې مونځ کوو چې مونځ به بیت المقدس ته کوو خو په داسې انداز به ودرېده چې کعبه به مخې ته وه او بیت المقدس به هغه طرف باندې راته په داسې انداز به دواړه به مخې ته وو کعبې ته به ولاړ به داسې و چې مخې ته به کعبه هم و به اخوا بیت المقدس هم و خاص څنګه به ودرېده که تاسو څوک تلي که نه الله دې مونږ ټول بوځي بیا ځکه چې په دې باندې څوک نه مړېږي د کعبې په دیدار او زیارت باندې دا رکن یمانی او حجر اسود رکن یمانی خو پیژنې که نه ګوره دا میزاب خو هم لیدلی میزاب دا کومه پرناله چې ده دې پرنالې چې دا کوم بل طرف دی اخوا دا اپوزټ دا بل طرف دغه طرف ته چې څنګه تاو شي د اولنۍ ګوټ چې کعبې راځي ته رکن یمانی وایي او بیا چې تاو شي نو بیا د حجر اسود دا ګوټ دی کوم کې حجر اسود لګېدلی د حجر اسود ګوټ وایي یو تا رکن د حجر وایي بل ته رکن یمانی وایي بین الرکنین د دوانو رکنونو په منځ کې به نبی علیه السلام ولاړو نو چې دلته ودرېږي نو ستا مخ به کعبې ته مي او بیت المقدس ته هم د مخی نبی صلی الله علیه وسلم به دغه رکنینو په منځ کې ودرېده نو کعبه به مخې ته راتله او بیت المقدس هم په دغه طرف باندې راځي نو دوانو ته به منځ کوو او بیا چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو هلته خو دا صورت نه جوړېده نو بیا به نبی صلی الله علیه وسلم دا مون دغه ته کوو ځکه حکم اوله کې سو اول حکم دا و چې مون بچا ته کې بیت المقدس ته کې خو نبی علیہ السلام په مکه کې په دې طریقه کوو چې مدینې ته لاړ دغه صورت خو نه جوړېد که نه نو بیا به 14 یا 19 میاشتې دغه ته مونځ کړی بیت المقدس ته خو په زړه کې محبت د کعبې پروت نو الله رب العالمین ته ذکر کړی چې قد نرى تقلب وجهك في السماء پیغمبر علیہ السلام به ګرځېده د اسمان ته به کتل چې کله به وحی راځي چې الله ما ته وشي دا مخ دې طرف ته وګرځوه د هغې نه پس الله حکم راولېږه چې مخ کعبې ته واړوئ نو د دې محققین علماو په نیز باندې نسخه یو ځل راغلی ده خیال هم دی که نه یو ځل نسخه راغلی ده او د جمهور علماو په قول کې نسخه 2 ځل راغلی ده او څومره چې نسخه کمیږي که نه نو هغومره بهتره ده نو دې وجې نه علماو د محققین علماو دا قول چې دا ډېر زیات بهتره دی ډېر بهتر قول د محققین علماو دی سيقول السفهاء د سفهاونو مراد بیا څوک دي نو برای ابن عازب رضی الله عنه روایت دی هغوی دینه مراد یهودیان دي دا سوال یهودیانو کړی چې ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها دې زړې قبلې نه څه شي واړول دی بعض علماء دینه مراد منافقان دي بعض دینه مراد مشرکان دي خو محققین علما وایي چې د 3 ونو دا خبره کړې وه یو نه وه کړې یهودو به څه وي یهود په دې باندې ډېر زیات قارو چې ګوره دا خو زمونږ قبله و هغې ته مونځ کوو او د هغې نه ایسته واوړېده د حافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالی دا ډېر لوی عالم دی ته حافظ المغرب ویلی کېږي حافظ المغرب د ډېرې مضبوطې حافظې خاوند
او موطا د امام مالک باندې شرح لیکلې د ډېر عجیب او ناشنا شرح لیکلې ده. ابن عبد البر وی رحمه الله تعالی چې اجمع العلماء په دې خبر باندې د علماء اجماع ده چې ان شأن القبلة اول ما نسخ من القرآن وهو في المدينه. وی په قرآن مجید کې چې اولنې نسخ راغلی دا نو هغه دا نسخه وا چې الله د قبله تحویل خو کو حکم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وکړو چې پیغمبر تا خو من بیت المقدس ته کو هوش دا مخ دی بل طرف تراو ګرځوا دی بل کعبه دا په قرآن کې اولنې نسخه ده. سو کوئی حافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالی. او يهوديان ډیر زیات غوسه وو چې ګوره زمون قبله ته مونږ کوو چې زمون قبله پرې خو زمون خبره کمزوري شو وسګان ځکه د خلک ډیر د خبره خلک مني نو په دې باندې ډیر زیات غوسه وو يهوديان او مشرکان وبول چې سړی خو زمون قبله ته راوړید کنه زمون قبله ته راوړل زمون کعبه ته راوړل او منافقانو بسویل ویل جوړ خپل وطن ته اړو شو روان دی خپل وطن ته اړو شو هغه طرف ته مخ کړه. نو ټول دا خبره کړې وا چې ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله تصفها ویلی دي صفها وتویلی دي سيقول السفهاء زرد چې وای به وقفان من الناس د خلقنا چې مشرکان دي يهوديان دي او منافقان دي ما واللهم سشي دی واړه ولدا مسلمانان عن قبلتهم التي د قبله د دی او اغنا كانوا عليها چې ودی باغي باندې. قلت تو فرمایا پیغمبره لله المشرق والمغرب او خاص د الله د پاره طرف د مشرق او د مغرب دی. من د خپل رب د حکم تابع یو کو مشرق دی هم د الله دی او کو مغرب دی هم د الله دی د قبلو تابع نه یو د الله د حکم تابع یو ک الله را دوج بل طرف د مخ کې التبه مخ کو من د قبلو سکار نشد الله د حکم سم کار دی. قلت تو فرمایا پیغمبره لله المشرق والمغرب خاص د الله د پاره طرف د مشرق او طرف د مغرب دی. يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يهدي من يشاء هدایت کې الله تعالی چاله چوغړی الى صراط مستقيم په طرف د لارې نیغه باندې او نیغه لارې طرف ته الله تعالی هدایت هغه چاته کوي چې الله تعالی وغړی. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وكذلك ودغرنگي جعلناكم غرزولي منتاس لرا أمة وسطا أمة غرا لتكونوا شهداء على الناس دې د پاره چې شي تاسو گواهان په خلکو. وكذلك علماء دا كذلك تشبيه د پاره راځي او تقدیر د عبارت دا دی چې کما ان الكعبة وسط الارض كذلك جعلناكم أمة وسطا. څنګه چې کعبه د دنیا په منځ کې د بالکل په منځ کې واقع ده دنیا په دې سړک کې واقع ده نو کذالک جعلناکم امه وسطا دغه رنګ ګرځولي مونږ تاسو لرا امه وسطا امه غرا لکه څنګه چې کعبه له غرواله ورکړو د زمکه په منځ می جوړه کړې ده او د قشم تاسو لم غرواله در کړې. شیخ حسین علی الوانی رحمه الله وی په بلغه الحیران کې هغه کذالک د کمال لپاره راځي او مطلب دا دی چې وکذالک دا زمون کمال دی الله وی جعلناکم امه وسطا چې ګرځولي مونږ تاسو لره امه وسطا غره امه دون الانبیاء فوق الامم. د انبیاء نخکتا او په امتونو باندې اوچته غرواله الله درکړې دی امت ته ولی لتكونوا شهداء على الناس دې د پاره چې شي تاسو دې د پاره چې دا وسطن په معنا د غروالي سره راځي لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم کان النبي وسطا فی قومه. نبی علیہ السلام په خپل قوم کې وسط یعنی غره انسانو په خپل قوم کې غره انسانو. وکذالک جعلناکم او دغرنګي ګرځولي مونږ الله وی دا زمونږ کمال له جعلناکم امه وسطا چې ګرځولي مونږ تاسو لره امه وسطا یا امه غرا لتكونوا شهداء على الناس دې د پاره چې شي تاسو گواهان په خلکو باندې. امه الله غرواله په سور کړي دي په نیک عمل باندې د الله په تابعداري باندې یعنی شرطونه ولې خېدي ګوره او دا قاعده او قانون د په انتباه د شر سره انتباه د مشروط راځي کنه راځي نو چې شرطونه پکې نو کنه نو غرواله بم نه بیا غره به غرواله هم نه چې کوم شرایط باندې الله غرواله ورکړي هغه شرایط به بزان کې پیدا کړي نو الله بل غرواله الله ورکړي. لتكونوا شهداء على الناس دې د پاره چې شي تاسو گواهان په خلکو باندې ويكون الرسول عليكم شهيدا
دې گواهی نه مراد څه گواهی ده؟ د دنیا گواهی او د آخرت گواهی دوانه ته مراد دي. محققین علما وي ګوره په قیامت کې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت کې به امتونه راشي الله مخې ته به پیش او دا امتونه به د انبیاء د دعوت نه انکار وکړي چې الله موږ د خپل پیغمبرانو دعوتونه نه دی راکړي موږ د دعوت نه دی را رسولې جهنم ور به ویني کنه انکار به وکړي او دیو به د اخر چې په انکار باندې موږ خلاص شو. د نوح علیہ السلام قوم به د هود علیہ السلام قوم به د لوط علیہ السلام قوم به ټول به انکار کوي. نو الله به پیغمبرانو ته وښ تاسو دغه خو تاسو د امتیان خو وښ دیو موږ ته دعوت نه دی را رسولې نو هغه به چې نه الله مون خدا ستاسو دین دعوت رسولې دی. الله به دوی گواهان د سشتا الله بل گواه نشته خو د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام امت زمنګ د پاره گواه دی اب زمنګ د پاره گواہی کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم الله بستاسه نه تپوس وکي زما د امت نه به الله تعالی تپوس وکي دی به تو چې الله دی استاد دین رسول او تاسو ته دلیل څه دی؟ الله تا کتاب را لګل او په کتاب کې دراته ویلو استاد پیغمبر په جبه دراته ویلو چې دی انبیا او استاد دعوت رسول او په قیامت کې به دا امت گواہی کوي په نور امتونو باندې لتكونوا شهداء علی الناس بهم په دنیا کې هم گواہی کوي ګوره دنیا کې هم گواهان دي. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه سره ناست یو د جنازه لاړه جنازي کټ لاړه نو صحابه دا سړی صفات وکول اډر خسړیو نبی رسول الله وجبت بیا بل جنازه سره ټیم پس لاړه نبی رسول الله صحابه دا سړی سی بدی بیان راځه خسړی نو نبی رسول الله وجبت صحابه ته پوښتنه کوي الله پیغمبر پس پوی نه شو څه شی واجب شو؟ نبی رسول الله تاسو دا ولین سړی په باره کې د خیر خبرې وکړي دا خسړیو د کې دا خویو د کې دا خویو نو ما ویل چې وجبت د در پر جنت واجب شو او تاسو دې بل سړی بد خوې نه بیان کړي دا خسړی نو نو مال چې وجبت د در پر جهنم واجب شو. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انتم شهداء الله فی الارض انتم شهداء الله فی الارض انتم شهداء الله فی الارض لري پیری وي چې تاسو د الله گواهان یې تاسو چې دی وسړی مړ شو دغه په باره کې مسوي کنه الله بس تاسو په دې گواهی باندې فیصله کوي تاسو په دې گواهی باندې الله تعالی فیصله کوي. امر دا الله قانون دی چې انسان نیکی کنه نیک او دی وفات شي نو الله د هغه بد خوینه د خلکو دړون نشته وباسي پیسو کا بدای نه یادای خلکو الله دی وبخي هغه نیکی خلک یادای اکم خو خوینه چې بکی هغه خلک یادای هغه ګناهونه خلک نه یادای عیبونه څوک نه یادای او چې ګناګار مړ شي کنه مزبید الله وساتنو به زموږ د پښتنو نه د مرګ نه پس دا ډېر د افسوس مقام دی ګوره چې انسان مړ شي کنه او د مرګ نه پس هم د څوک نه معاف کوي. هغه د سلفو کې عالم دی غوي وی توبه لمن مات وماتت معه ذنوبه د انسان د لپاره خوشحالي او کامیابی ده چې د مړ شو د ګناهونو د څه استمړ شو استلاړو څوک به نه یادای او دې انسان د پر ډېر لوی تبعی ده چې ماته دې مړ شو ګناهونه لا ژوندۍ دي خلک یادای یا ګناهونه پرخي دي خلک په عمل کوي او یاد دې چې ګناهونه د کړي دي چې خلک لګیا دي یادای وي دا د شو دا د شو دا د شو دا ډېر خطرې خبره ده ګوره کله کله د جنازو له بلاړ شي کنه او خلک وي مړ وي خدای چې مړ شو وي سم پیراون خلک وي زه تیر ورځ جنازې ته مو شیخ صاحب مو نو ګاډي کې نو یو کس جنازې نه چر روان شو په لار کې یو کس ګاډي تر وخته نو څنګه ګاډي کې ناشته وي الله دی وبخي مړ خو وي ډېر خراب سړیو شیخ صاحب ته قهر شو لګ غلې شه به چې لاړو بل یو کس را وخته ګاډي د الله سو نو چې هغه څنګه ګاډي کې لخپنه وي خې مړ ویل خدای دی وبخي خو بسم زې خپنه وي خې نو چې هغه کوشن ما د شیخ صاحب له ګوره کنه ولدی بدبختی دعا کوي چې الله دې بدبختی نه موساتي چې دنیا نه لاړ شي او خلک د په جنازه کې خبرې کوي جنازې د خلک راشي غي د پسې خبرې کوي او خلک وایي خدای چې ورک شو دا ډېر د افسوس خبره ده ګوره ډېر د افسوس خبره ده. الله دې موږ له دې مرګ راکړي ګناه ده کنه ګوردا انتم شهداء الله فی الارض تاسو د الله گواهانی تاسو د کس د پرسه گواهی وکي کنه بس دقه گواهی ده. نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تذکروا موتاکم الا بخیر خپل مړي چې دنیا نه لاړ نو به په خیر یادوي دغه د بدی مې یادوي ګناهونه مې یادوي عیبونه مې یادوي دغه خوبیان یادوي بس
کته ته یو کس دی منګه سکو یو کس مړی خره ته پته چې مړی او یو کس دغه په غیبت باندې کې سټ کیدی چې ته خو دا چل کو نو زم پسې و درې ګوټ کې ورکې د مزه ما او کنه دا چل به کو نه چې څه خبرې د مړی باره کې شروع شو بس ډایرک وته ویل کوم کوي ګناه ده او پاتشه بس ته وخی خبرې وکا ګناه ما یاد وا د خصيبت نه دی ښا مسلمان له پکار دي چې دین ځان وساتي لتكونوا شهداء على الناس دې لپاره چې شي تاسو گواهان په خلکو باندې ويكون الرسول عليكم شهيدا او شي رسول الله عليه الصلاه والسلام عليكم بتاسبن شهيدا گواه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم نو چې امت گواهی وکي کنه نو پیغمبر علیه السلام به چې الله د ما دي امت رښتیا وي صحیح خبره وکړه وما جعلنا القبلة التي وما جعلنا ندغرزول منغا القبلة التي كنت عليها قبلة اغا كنت عليها چې وی ته پاغي باندې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها دي قبله کې علماء دوه قول دي او باریک فرق دی بګنو غوږو ته کې دي صحیح ها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه دې قبلین مراد علماء دین مراد یا کعبه ده دین مراد څه ده کعبه او یا دین مراد بیت المقدس ده نو کو دین مراد مثلا بیت المقدس شي دا كنت نه تاسو ویل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها دا كنت د ماضي صيغه ده او دا قبله چې د دین مراد یا کعبه ده یا دین مراد بیت المقدس ده نو کو د قبله مراد بیت المقدس شي او دا كنت په خپل معنا باندې بشي د ماضي په معنا باندې بشي او معنا به دا شي چې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او نه د ګرځولې منګه قبله اغا بیت المقدس كنت عليها چې وی ته باغې باندې او کوچته د قبله نه مراد کعبه شي نو به علماء دا كنت چې دنه په معنا د انت سره بیا دی وما جعلنا القبلة التي او ند او وما جعلنا القبلة التي او ند ګرځولې منګه قبله اغا کعبه كنت عليها چې ته وسم باغې باندې چې تاسو وسم باغې باندې الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الا لنعلم مگر د دې لپاره چې ښکارا کومنګا من اغسوک يتبع الرسول چې تابعداري کوي د رسول چې تابعداري کوي د رسول ممن دا چا نه ينقلب على عقبيه چې اوړي دې تابعدارینا على عقبيه په پوند خپل باندې التحويل د قبله می الله وی ولي وکړو د قبله می ولي بدل کړه الا لنعلم دې د پاره چې ښکارا کما دې د پاره چې ښکارا کما علماء لیکلي چې ګره د علم نسبت الله ته وشي کنه او دا په معنا د تمیز سره راځي بیا ځکه د الله د علم نه خبر نشته الا لنعلم کدا معنا کې الا لنعلم چې ز پوها شما دا معنا خو غلطه ده د سیستم شته چې الله د علم نه بار دي نه الا لنعلم دا علم په معنا د تمیز سره دی ځکه چې الله ته نسبت شوی دی الا لنعلم مگر د دې لپاره چې ښکارا کومنګا من اغسو کې تبع الرسول چې تابعداري کوي د رسول الله عليه السلام ممن دا اچانا ينقلب على عقبيه چې اوړي دی د دې تابعداري نه على عقبيه په پوند خپل باندې وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله په دې کې لوی حکمت دا او پیغمبره چې ستاب ملګرو کې پته ولګي چې مخلصان څوک دي او تابعدار څوک دي او منافقان څوک دي وان كانت لكبيره اگر کدا تابعداري او د قبله بدلیدل لكبيره خامخ ګران دي الا على الذين مگر نه دي ګران پاکستانو باندې هد الله چې الله ته هدایت کړي دي تحویل ګران دي خو پاغه چا ګران نه دي چې الله ته هدایت کړي ځکه خدای الله د حکم تابع دي کنه وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم او نه دی الله تعالی ليضيع ايمانكم چې برباد کی ستاسو منځونه د ایمانکم نو مراد علماوی منځونه دي منځونه وما كان الله ليضيع ايمانكم اصل کې حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم نو صحابه ته پوښتنه کړې چې قبله بدل شو یعنی شپاړس ولس میاشتې نبی صلی الله علیه وسلم منځونه دي بیت المقدس ته کړو
چې یا رسول الله کیف اخواننا الذين ماتوا وهم يصلون الى بیت المقدس، زمونږ دا غورونو بس حالي چې هغه په دغه وخت کې مړ دي چې کله موږ بیت المقدس ته مونږ کوو دغه منځونه به قبول شوي. مطلب یې دا نو الله د آیت نازل کو چې دغه منځونه هم ځای نه دي، ځکه هغه خو د الله په حکم باندې دا منځونه کړیو کنه، که بیت المقدس ته کړیو د الله په حکم یې کړیو، دلته کوم د الله په حکم، دغه منځونه ځای نه دي. ګوره او مونږ ته ایمان ویو کنه چې وما كان الله ليضيع ایمانکم، نه دی الله تعالی چې ځای کې او برباد کې منځونه ستاسي. علماء اصل کې دې خبرې ته اشاره ده، چې څنګه ایمان د دریو خبرونو مرکب دی، د قشان ته منظم د دریو خبرونو مرکب دی. ایمان کې تصدیق دی، اقرار دی او عمل دی، او د قشان په منځ کې ګوره یو نیت دی، بل قول دی او بل عمل دی. نو ځکه الله ته ایمان وي. امام مالک رحمه الله وي په دې کې رد دی په مرجئه باندې. مرجئه څه وي؟ مرجئه وي چې دا مونږ د ایمان حصہ نه ده، وي مونږ د ایمان نه دی. نو په دې کې به الله رد وکړو چې وما كان الله ليضيع ایمانکم، نه دی الله تعالی چې برباد کی ایمانکم ایمان ستاسي. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. څه شي دی لګا لایو د نین د ریکارډ خو کوي کنه، ریکارډینګ لایو څه پرز نه دی، ریکارډینګ هم نشته. صحیح دی. وما كان الله ليضيع ایمانکم، نه دی الله تعالی چې برباد کی منځونه ستاسي. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، یقینا الله تعالی بالناس بشک الله تعالی بالناس بخلق باندې لرؤوف خامخامین کون کې دی، او رحیم رحم کون کې دی، مهربان ذات دی. رؤوف ته الله په خپل بندگانو باندې مهربان دی، او څومره مهربان دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه یو ځل یو جنگ مو وکړ، جنگ نه رالو، او دې جنگ کې ډیر زیات قیدیان راغلي، خزم وي او سړی مو یو زنانه و د او تر ګرځیدله، یو طرف ته منډي بل طرف ته منډي او قتلې ماشوم ته ورک شو. او چې کله ته ماشوم ملاو شو کنه مونږ ټول وته قتل. نبی علیہ السلام وی د خزه ولې او تر ګرځي، ول ماشوم چې کله ولید ول زری به غیږ کراونی او به تندی باندې خپل کو او به ول پي ورکړو. ول نبی علیہ السلام مونږ ته وی چې ګور دې خزنه بچي ورک شو څومره او تر وا اجي تاسو څه خیال دا خزه به خپل بچي ورته ورځي. ول صحابه ته د الله پیغمبر چرته غریب په سلیونه اس په لنی ګرځیدله ورته به سم ورځي. ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې الله ارحم بهذه من ولدها، الله ارحم من هذه بولدها، لله ارحم بعباده من هذه بولدها. الله به خپل بندگانو د دینم زیات مهربانه دی، څومره دا خزه به خپل بچی مهربانه ده، دومره مهربانه ذات دی. نو چې دای ورته نه غورځي نو الله خپل بنده سو ورته غورځي، خو دا غورځي نو د بیخي د سرکشي حدونه کراس کړي ځکه ورته غورځي. نو لرؤوف خامخا من کون کې دی او رحیم مهربانه دی. بس سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب العالمین مونږ چې سوي او سموارد الله په دې عمل کولو توفیق راک. الله زمونږ د ناس تقبلک. الله د ټول نارینه زنانه د طلبه او طالبات الله ستاسو کتاب د زده کولو لپاره راغلي دي. رب العالمین مونږ ډېر زیات کمزوري ګناهګاري، الله زمونږ حافظي غشان نه دي، الله زمونږ فهم او سمج غشان نه دي. رب العالمین د خپل کتاب علم مونږ ټولو ته نصیب کا. الله ستاسو کتاب علم را ته نصیب کا. الله ته مونږ ته آسان کا، د دې زده کولو توفیق مونږ لراکا. الله د قرآن چې کوم خیرونه او برکتونه دي رب العالمین مونږ ټولو ته را نصیب کا. الله زمونږ په ژوند کې، الله زمونږ په اولاد کې، زمونږ په عمرونو کې، زمونږ په مال حال کې الله د قرآن د درس ته وجه نه برکتونه واچوه، خیرونه پکې نازل کا. رب العالمین زمونږ ژوند په دې باندې خسته کا. الله د خپل ژوند د بدلولو توفیق مونږ لراکا. الله ستاسو صحیح او تابعدار بندگان هم جوړ کا. رب العالمین دا ستاسو د دین مرکز دی، د مسلمانانو جوړ کړی دی. رب العالمین تاو ته بزړونو کې اچولې ده. الله دا ستا په دین باندې آباد کا. رب العالمین ابدی ظاهر او شو نور چې تعمیری ضرورت دی الله تعالی غي پوره کا. الله زمونږ چې بزړه کې څنګه ارمان دی د آبادولو رب العالمین هغه ارمانونه هم پوره کا. الله زمونږ سره اسباب نشتا، وسایل نشتا، خو ته مسبب الاسباب یا الله اسباب تور کې ټول ارسستا په لاس کې دي. رب العالمین دې نور ټول اسباب د خپل غیبی خزانونو پوره کا. الله د علم مرکز ته جوړ کا.
الله ستا د دین مرکز ته جوړ کا، د خیر او د رشد او د هدایت چینې ته روانې کا. رب العالمین د بهترینو معلمینو بندوبست ولا وکا. الله رب العالمین په موږ ټولو کې اخلاص پیدا کا. الله د ریا نه وساته، د سمعت نه وساته، د ځان د خودنې نه وساته. الله په هر عمل کې اخلاص پیدا کا. رب العالمین زمونږه اخلاص داسې نصیب کا څنګه چې د صحابه کرامو ته نصیب کړی او د امت مشرانو ته نصیب کړی. رب العالمین زمونږ چې کوم اعمال موږ کړي دي پاکي به اخلاص کمې او رب العالمین تی قبول او منظور کا. زمونږ د درس قبول او منظور کا. رب العالمین د ریا نه وساته. الله د مهنت د مسلمانان کوي، الله د راتګي قبول کا. رب العالمین موږ د درس ته تیاری د پر مهنت کو. رب العالمین د مهنت زمون قبول او منظور کا. الله زمونږ د ټولو د نجات ذریعہ وګرځوا، زمونږ د ګناهونو د مغفرت ذریعہ وګرځوا. الله زمونږ چې څومره مشکلات دي رب العالمین تعلیم ذات زمونږ تمام مشکلات ختم کا، تمام پریشانۍ ختم کا. دنیا او د آخرت خوشحالي نه راته نصیب کا. دنیا او د آخرت د غمونو او پریشانونو مساته. الله موږ چې څو په دنیا کې ژوند دي الله د شریعت او دین په پابند وساته. الله چې کله رخصتې د کامل ایمان سره رخصت کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد